د سې شنبې په ورځ د جلال آباد په ښاروالۍ میلمستون کې د ښاري پراختیا پروژې پرانیسته. په داسې حال کې وشوه چې د سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل سربیره د یو شمېر ادارو رئیسانو او د ګذر وکیلانو شتون درلود. د ننګرهار ولایت د ښار جوړونې رئیس عبدالقهار حیدري وویل د ښاري پراختیا پروژه د نړیوال بانک په مالي همکارۍ او د ښار جوړونې وزارت تر چتر لاندې د 215 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د جلال آباد په ګډون د هیواد په 5 لویو ښارونو کې د راتلونکو 4 کلونو په موده کې پلي کیږي. نوموړی زیاتوي د پروژې لومړي پړاو ته 22 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په یادو ښارونو کې به د ښاروالیو او ښار جوړونې ریاستونو لپاره تخنیکي او اداري تجهیزات برابروي او هم به د کارکوونکو د ظرفیت لوړونې لپاره بیلابیل پروګرامونه په لار اچوي. حیدري دا هم ویل د یاد رقم 180 میلیونه ډالر به په ښارونو کې د پراختیا او په زیربنایي پروژو مصرف شي. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د یادې لویې پروژې په پیل خوښي وښوده او ډاډ یې څرګند کړ چې د یادې پروژې په پلي کېدو سره به د ښار میشتو په ژوند کې د پام وړ ښه والی راشي. په مالي لحاظ دا ډېره مهمه پروژه په دې ده چې د دې لپاره پرېمانه پیسې دي. که چېرې دا پیسې دا بودیجه په ښه ډول سره مصرف شي، ښه مدیریت یې وشي، په ځای مصرف شي او واقعا اړتیاوې ښې تشخیص شي او بالاخره د اړتیاوو د له منځه وړلو لپاره ښې طرحې وړاندې شي. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې رئیس صاحب وویل په راتلونکي کې به د دې ښار د اوسېدونکو لپاره د ژوند په ټولو برخو کې ډېرې ښې اسانتیاوې رامنځته شي. منګل زیاته کړه که د یادې پروژې لپاره د ځانګړې شوي پانګې څخه په ښه مدیریت وشي ښې پایلې به ولري او د ښاریانو پر وړاندې به پرتې ستونزې تر ډېره بریده حل شي. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د پروژې د ښه پلي کېدو په برخه کې د هر راز همکارۍ ژمنه وکړه او له مسؤلینو یې وغوښتل چې د پروژې لومړنۍ چارې ښې تنظیم کړي څو یې ازمایښتي پړاو په بریالیتوب سره سرته ورسیږي.